مونږ دوستانو زمانم زمان فریدی دی دوستانو زمانن ریپورت د شیبا اینو د انجینرانو یو انتقاد وای او که یو پرابلم چې پیدا کړی دی د کوین مارکیټ کیپ سره هغه پاکله ده کوین مارکیټ کیپ یو ویب سایټ دی چې هغه تقریبا د میاشتې 2.5 میلیونه خلک التزي او خپل خبرونه راغونډي د ارز ډیجیټل کوین مارکیټ پاکله معلومات راغونډي د غیزنه کانټراکټونه کاپی کوي بیزی په مختلفو ډیفای سنټرلایزد والټونو کې هغه پیست کې التخپل نور کرنسياني واخلي د کوین مارکیټ کیپ چې کله خلک وزټ کوي د دې 250 میلیون پورې چې ما کوم ویل هغه یو سیمیلر ویب په نوم باندې ډیټا پرووایډر دی هغه دا پرووایډ کړی دی د هغې د بیس نه زه دا خبره کوم دا کمپنی باینانس اخیستی و د 2020 کال په شروع کې نو کوین مارکیټ کیپ باندې ټکونه یا که یو انتقاد وایي که یو کمپلین وایي نو د شیبا اینو لخوانه شوی و اوس نږدې وختونو کې خو نن د شیبا اینو ټویټر سکرین شاټ زدلته اچوم دوی دا ویل چې زمونږ کوین مارکیټ کیپ سره د مسله حل شو او زمونږ انجینرانو ته اطمینان ورکړه چې بیا به دا غلطیان نه کیږي زه تاسو ته وایم چې کومه غلطیانه شیبا اینو دا راخکاره کړی دا او دا پیدا کړی دی چې کوین مارکیټ کیپ ځنه جعلي سمارټ کانټراکټونه الته پلیس کوي کله چې مونږ یو کرپټو کرنسي اخلو د یو ته بل ته وایو چې مونږ ته کانټراکټ کاپی راولګه نو کانټراکټ کاپی ته خو په یو چا اعتبار کې زی هغه اخلي یو میاشت پس ګوري ستانه و کوین ورکی یا وستا پیسي ورکی هغه ځکه چې کانټراکټ کاپی جعلي و چا چې تاسو را لګلې دی هغه انټنشنلی بنی کړي یعنی پوهه ورته کې دانسته ورته هغه دا کار بنی کړي خو هغه هم کې دی چې غلط شي او پوسیبل چې غلط شي هم درکړي نو ځکه کوین مارکیټ کیپ یو سنټرل ویب سایټ دی چې هغه ته خلک د کرپټو کرنسي پاکله روزي معلوماتونه اخلي خپل ټول ضرورتونه الته پوره کوي نو سیم ټایم کې دوی څه کوي راشي الته او ماغه ایگزیکټ اصلي کرپټو سمارټ چین کانټراکټ کاپی چې دا هغه اوچت کی او لړ شي د مثال په توګه ټرست والټ ته یا نور والټونو ته لړ شي الته خپل کوین واخلي د بی ان بی سره ایتھریم سره سولونا ټیرا پولیګون هر څه چې اویلیبلی اغازه کې هغه ټایم کې کوین مارکیټ کیپ ته وی چې دا کرنسی دا کانټراکټ کاپی ته په دې پیسو سره اخیسته شي اوس چې کله کانټراکټ جعلي وي نو بیا فائدہ څه شي دی هغه ولې یو ټکی دا ووم هول ورته وی چې لغوي مطلب خو بل شي دی ووم چینجی ته وی هول سوري ته وی چې چینجان څنګه یو ځینې بل ځای ته ځي خو ووم هول دلته یو برج پول په حیثیت استعماليږي د غټو او د وړو کرنسيانو په منځ کې په مختلف ډیسنټرلایز والټونو کې ګراوند دوستانو ما بار ویلي دي چې دا ټیکنیکل ټرمز دي د پښتنو نه د جوړ کړي د انګریزانو جوړ کړي ټیکنیکل ورډز وی هاف ټو کم ټو انډرستانډ دیس کنه چې په کار د مونږه دیتا باید حاضر شو چې په دې ټیکنیکل ټکو ځان پوي کو چې د دې څه مطلب دا چې ترغو مونږه فایده واخلو نو چې کله زه ووم هول وایم دا یو برج دی د غټو کرنسيانو او د وړو کرنسيانو په منځ کې چې په ډیسنټرلایز والټونو کې استعماليږي زه به تاسو ته مثال درکم ایتھریم کله چې جوړ شوی دی دغه فیس ډیر ګران دی که تاسو وګورئ اکثریت اوس خو اکثریت کې نه دی اوس پورې د کال دوه کې به اکثر خلکو یا دریو کالو کې تیرو لسو کالو کې چې په خو ډیر سلو د تیرو دوه کالو کې په تیزی سره خلکو چې کوم کانټراکټ اخیستنه د ایتھریم په فیس باندې به اخیستنو که یو شی به د 100 پاوند اخیستنو د ایتھریم فیس به $100 کېده نو یا په ډالر کې پلس ډالر اخیسته فیس به د $100 کېده نو رو د سره څنګه کې بی ان بی راغی بی ان بی نو بی ان بی چې راغی وی زه ایتھریم کلر یم زه به ایتھریم د منځه وړم نو اوس چې د ټیرا سولونا کاسموس پولیګون دوی راوتی چې مونږه بی ان بی او ایتھریم د منځه وړو هغه کلر یو لکه څنګه چې ډاج کوین راغی چې زه د دې کلر یم شی به اینو راغی چې زه ډاج ختموم نو د دوی په منځ کې دا اوس
شخړې پیدا شوې دي ټیکنیکل هغه داسې ده چې هر یو کرپټو کرنسي کې چې پوتنشلی هغه کوشش کوي چې ورو مارکیټ کې ځان د یو صراف په حیثیت یا یو معتبر ذریعہ په حیثیت رامخ کې شي اول ته خپل کوینونه خرڅ کړي د مثال په توګه د ریپورت کې ویل شوی دی شیباینو ویل دي کته جعلي کانټراکټونه د شیباینو په نوم کوین مارکیټ کاپ خرڅي نو زموږ خلک مونږ نه تختی ورکیږي نو موږ له فایده څه شي دا ولې چې انجینران خو مفت کار کوي چې کله خرڅ شي به دوی له هغه خپل حصہ ورکول کیږي شیبا اینو دا وایي چې زما شیبا اینو کرپټو کرنسی سره میم کوین سره تاسو فیوچر کې نورې کرنسیانه اخیسته شي لکه نن سبا چې تاسو پولیګون سره ان اف ټی ان اخیسته شي ایتریوم سره ان اف ټی اخیسته شي دا سټیرا او سولونا که تاسو ټیرا او ته وګورئ یا سولونا ته وګورئ نو دا ډیسنټرلایزد والټونو کې ډیر زیات رول لري دا خبره که تاسو یو ځل دوه ځله زما په zamancrypto.com ویب سټ یوټیوب کې او که په ټیلیګرام کې چیرته ټیک ټاک کې دا اورینو خبره تاسو ځان سره ټیکنیکل ټکی نوٹ کې د دې څه مطلب شو ووم هول څه وي دا برج سلون او ټیرا د نورو ډیفای سنټرلونو سره جدا یو برج دی دا څه شی دی ځان پوي کې نو بیا تاسو خپل ډیسیژن کولای شئ زما مطلب هم دا چې زه ډیر په عام پښتو وایم چې عام یو څوک غریب یو ریډي ولمي رکشې ولمي هغه سره موبایل هغه وکولای شي چې خپل پیسې انویست کړي نو ځکه زه ډیر عام خبرې کوم چې وکولای شي چې ټول په دې خبره پوه شي بهرحال زه خپل ریپورت راغونډوم ګران دوستانو ما سره په zamancrypto.com یوټیوب ټیک ټاک او ټیلیګرام انستګرام زموږ اکراس د چینلز کې زه نیوز ډیلی اچوم پوسټ اچوم ما سره اوسه دا نیوز یو وو د شیبا او د کوین مارکیټ کاپ یو پرابلم هغه حل شو چې جعلي کانټراکټونه تخرسيږي خلکو له وارننګ ورکړي د تاسو خپل ذمہواری ده کا غلط کانټراکټ تاسو کاپی کوي رستو به تاسو د والټ نه هغه پی سی ورکی هغه کوینز ورکی نو خو دې چې دا ریپورت تاسو ته مدد وکي او زمان crypto.com سره اوسه زبر تاسو ته صحیح ریپورتس راوړم مننه